دوستانو په نننۍ ویډیو کې افغانستان ته نړیوالو هوایي شرکتونو پروازونو بیا پیل په اړه او ورسره د متحده عربي اماراتو ویزو خلاصولو په اړه معلومات درکوم چې یاد هیواد افغانانو پر مخ ویزې کله خلاصوي او یا خو به یې خلاصې کړي نه وي. نو اول راځو پروازونو په اړه چې نړیوال هوایي شرکتونو خپل پروازونه افغانستان ته بیرته کله پیل کړي. دغه د تیرې ورځې تړون تاسو کې اکثریت ملګرو ته معلوم وي چې تیره ورځ د متحده عربي اماراتو ګاز کمپنۍ سره دریم مهم تړون د افغانستان ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت له لورې لاسلیک شو. زه نور د قرارداد یا تړون په اړه خبرې نه کوم، خو دلته مهمه خبره څه ده چې نړیوال هوایي شرکتونه افغانستان ته خپل پروازونه بیرته کله پیل کوي. همدا پوښتنه د افغانستان ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت واحد څخه وکړه. ده راته وویل چې کوم تړون چې لاسلیک شوی دی هغې پیل سره راتلونکي 2 میاشتو کې به نړیوال هوایي شرکتونه خپل پروازونه بیرته د پخوا په شانتي افغانستان ته پیل کړي. نړیوال هوایي شرکتونو کې فلای دوبۍ، امارات ایرلاینز، ټرکیش ایرویز او نور هغه شرکتونه چې پخوا به افغانستان ته خپل پروازونه ترسره کول. نو ده ویل چې راتلونکي 2 میاشتو کې به یاد هوایي شرکتونه افغانستان ته خپل پروازونه بیرته پیل کړي. خو دا خبره ور زیاته کړه ویل ممکن چې 2 میاشتې وخت هم وانخلي، د دې څخه ژر دغه هوایي شرکتونه افغانستان ته خپل پروازونه پیل کړي، خو زیات نه زیات وخت 2 میاشتې دی. نو الله دې وکړي چې دغه 2 میاشتو کې نړیوال هوایي شرکتونه خپل پروازونه افغانستان ته بیرته پیل کړي. کله چې دغه شرکتونه افغانستان ته خپل پروازونه بیرته پیل کړي نو دې سره به ټیکټ بیو کې خورا کموالی راشي. دغې تر څنګ اوس راځو د ویزو په اړه معلومات درکوم چې متحده عربي امارات افغانانو پر مخ ویزې به خلاصې کړي نه وي او یا به یې خلاصوي نه. ګورئ دوستانو، دې په اړه نن پوسټونه شوي وو، زه هغې په اړه څه نه وایم، خو دومره درته وایم چې تر اوسه پورې د متحده عربي اماراتو ویزې افغانانو پر مخ نه دي خلاصې شوي او وخت یې هم نه دی معلوم چې کله خلاصېږي. نو که کومه ویزه په نرمل حالت سره افغانانو ته وشوه، زه د کمپنیانو سره په تماس کې یم، د ویزیټ ویزو کمپنیانو سره یا د نوره پخو ویزو کسانو سره چې کوم پخې ویزې وباسي. که چیرې په نارمل ډول کومه ویزه افغانانو ته وشوه، بیا هغه تاسو سره شریکوم او معلومات هم تاسو سره شریکوم. خو په الحال د هغه پوسټونه چې شوي یا کوم څوک چې څه وایي هغې په اړه زه څه نه وایم، بس دا درته وایم چې ویزې تر اوسه پورې د افغانانو پر مخ نه دي خلاصې شوي. نور نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ. سمه ده، مننه.